د هسکه مېنې ولسوالۍ د جودري سیمې په دغه جامع مسجد کې نن د جمعې ورځ شاوخوا 1:30 بجه چاودنه رامنځته شوې ده. د سیمې خلک وایي چې یو انتحاري دلته خپلو چاودېدونکو توکو ته چاودنه ورکړې ده چې له امله یې 4 تنه لمونځ کوونکي وژل شوي دي او 40 نور ټپیان دي. دوی وایي چې لا هم پلټنې روانې دي، دا د خاورو لاندې ګوري چې نور څومره جسدونه پراته دي. دوی وایي شاید چې د دې نه د مړو شمېره لوړه شي. د سیمې خلک وایي پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې لمونځ کوونکو یو رکعت ادا کړی و او څنګه چې دوهم رکعت ته قیام کوو ځانمرګی ځان ته چاودنه ورکوي او د جومات چت په لمونځ کوونکو رانسکورېږي. چې درز وشو موږ چې بیا رامنډې کړې دلته دا بم خلاص کړ، ګردونه وو، دا ځینې کسان دلته مو بس چې راغلو مړي مو او ته زخمیان مو او موږ بیا دستي فوري په سپړېدو بنا وکړه او راوړم هغلته م کټو کې اچولو، راوړم هغلته کټو کې م اچولو. کور کې ویله چې یو دم رادرس شو، و چې زه دلته څنګه ورته راورسېدم نور هغه ورباندې پرتې وي، خو دلته ما خپله زنې وتړلې، کټ مې ورته راویسته، روجۍ مې ورته پکې واچوله. خو د دوه مړو سره یو زموږ اوښی دی سرخودی دی چې هغه پرون دلته مېلمستیا ته راغلی، د هغه مړی ژوندی ورک دی او یو بل روډ دی خپل هجرت په نامه باندې نه په زخمیانو کې معلومات لګېږي او نه په مړو کې. دا یونه دوه بچې پاتې شو او د بل نه د بل ښځه پاتې شوه او یو بل دی هغه زخمي دی، هغه ښکته وړی دی. ځانمرګي د لمونځ کوونکو د بدن غوښې داسې پاشلې دي چې خلک یې اوس په ټولولو ستړي شوي دي. د دې ځای خلک وایي په پیښه کې هر کور ته 3-4 جنازې ننوتي او کورنۍ یې د ویر په ټغر ناستې دي. او لږ نه دي چې دې جومات کې څومره دي، هیڅ یو هم نه دی پاتې ژوندی، دا ټول ختم سوي، 15 دي که 90 دي که 100 دي که بس دغه دومره کسان دي. دا موږ چې ګورئ دا په جلال آباد کې وو، دا یو قسم پاتې والا نه و، بس دا موږ په جلال آباد کې به 2 بچي مو دي پکې او یو مبراره دی پکې. د قرآن کریم پاڼې او د لمونځ صفونه هم په هغو وینو رنګ شوي چې لمونځ کوونکي پرې ژوندي وو او الله جل جلاله ته یې سجدې لګولې، خو اوس یې له سرو وینو سره په دې قطار قبرونو کې دفنوي. شپه شوه او جسدونه لا هم له روغتونه را روان دي. خلک یې هم د تیارې خورېدو له امله جسدونه کورونو ته وړي. د هسکه مېنې ولسوال جمیل حلیمزوی هم په پیښه خواشینی دی او وایي ګڼ شمېر لمونځ کوونکي پکې وژل شوي. په جومات کې موجود خلک چې کوم وو هغې ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چې مونږ پیښه کوم ټیم کې رامنځته شوې وه هغه ټیم کې مونږ نه وو، نو دستي ځان چې ورسوو یعنې شهیدانو په وینا چې پیښه ځانمرګې وه او ځانمرګې. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د هسکه مېنې د پیښې په اړه وایي د ژوبله د هسکه مېنې د جودري په یو جومات کې د لمانځه په وخت کې یو چاودنه سرته رسېدلې ده هلته، او چې په دې کې هغه اخري ارقام چې موږ لرو 2 کسه زموږ وطنوال شهیدان شوي دي او 16 کسه زخمیان دي، چې د 16 زخمیانو نه یې 26 د ننګرهار او ضمیر روغتون ته جلال آباد ښار ته راوړل شوي دي او 10 کسه مریضان زخمیان همالته په ژوبله کلینیک کې تداوی لاندې دي. دا لومړی ځل نه دی چې په داسې جامع مسجدونو کې چاودنې رامنځته کیږي، بلکې له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې هم ورته پیښې رامنځته شوي دي چې له امله یې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبلې اوښتې دي. جاوید رازمند، انعکاس راډیو تلویزیون، هسکه مېنې ولسوالۍ، جودري سیمه.